اړخیزه مینه. اړخیزه مینه ولې رامنځته کېږي؟ څنګه ترې ځان خلاص کړو؟ په مېنتوب کې تر ټولو بد حالات کیدای شي همدا د اړخیزې مینې حالات وي. دا ډول مینه پوره عذاب وي. اړخیز مین داسې حیثیت لري لکه یو څوک چې چاته پیسې ورکوي او په بدل کې نه یوازې څه نه ترلاسه کوي بلکې پیسو ته یې هم پورې کیږي. البته مینه تر پیسو زرګونه چنده ارزښت لري او هیڅ د مقایسې څه ورسره نشته. د مینې په بدل کې د مینې نه ترلاسه کول خورا بد او تر ټولو ستر عذاب. ولې ځینې په دغه عذاب اخته دي؟ که پرې اخته یو څنګه ترې د خلاصون هڅه وکړو؟ څنګه پوه شو چې زموږ مینه یې اړخیزه ده؟ دلته به یې ځینې نښې نښانې در سره شریکې شي. د خبرو پیل همیش تاسې کوئ. ستاسې هغه احترام چې حق مو جوړیږي نه درکول کیږي. یوازې تاسې د لیدنې کوښښ کوئ. مقابل لوری مو ستاسې د لیدلو لپاره هیڅ لیوالتیا نه لري. په ښکاره درته مقابل لوری پوهوي چې علاقه در سره نه لري، خو تاسې بیا هم ورپسې هڅه کوئ. د نورو لیدل درته هغومره لومړیتوب نه لري لکه د هغه لوري چې ورباندې مین شوي یئ. مقابل لوري ته ستاسې اړیکه نیول او نه نیول کوم ارزښت نه لري. مقابل لوری زیات وخت نه درکوي، حتی پیغام مو نه در ځوابوي. په مستقیمه یې نشئ موندلی. له مشترکو دوستانو څخه یې ادرس اخلئ او پیدا کوئ. ولې اړخیزه مینه رامنځته کېږي؟ اړخیزه مینه رامنځته کېدل مختلف لاملونه لري، لکه تاسې ته یو څوک زیات جذابیت لري خو تاسې ورته نه لرئ او په یو اړخیز ډول پرې مینېږئ. ستاسې محرومیت او ترخې تجربې تاسې په یو خوږ نظر په تاسې مینوي، یعنی د محرومیت او کمترۍ احساس لرئ. یوازیتوب او نادیدګي مو هم یو ځل بیا په چا مینوي. څنګه یې مخنیوي وکړو؟ اړخیزه مینه هم د حل لارې لري. که تاسې کوښښ وکړئ، هڅه وکړئ، له دغه بحران ځان ویستلی شئ. په دې برخه کې دا ټکي مه هېروئ. خپل احساسات مو وپېژنئ چې پوه شوئ زر مینېدل مو د ضعف نقطه ده. بیا یې مخه نیولی شئ او زر حق او ناحقه نه مینېږئ. اړخیزه مینه مو له مقابل لوري سره په فاصله اخیستو مدیریت کړئ. د مقابل لوري چلند وارزوئ او د خپل غرور او حیثیت د ساتلو هڅې سره دا مینه ختمه کړئ. بیکاري مو کمه کړئ تر څو د اړخیزې مینې په اړه فکر ته وخت پیدا نه کړئ. موخې مو وارزوئ او وګورئ چې دا اړخیزه مینه مو څومره ژوند او احساساتو ته تاوان رسوي. ورزش وکړئ، دا به هم ستاسې د ذهن او وخت په مدیریت کې مهم نقش ولري. د ځان غلطولو لپاره نشهیي توکو ته مخ مه اړوئ. حتی که سګرټ یا بل عمل لرئ هغه هم پای ته ورسوئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او د راتلونکو ویډیوګانو په تمه اوسئ.